نو زمونږ د مزاحمت تاریخ دومره لنډ نه دی چې مونږ به څوک په دې یره ترخه او په دې ګاډې بندولو او په ګرفتارو په شهیدانو باندې ویروي. زمونږ مزاحمت به تل ژوندی وي. پرون زمونږ د کورسو زمونږ د درو ته یو اسسټنټ کمشنر خو کار دا نه وي چې هغه درو او کورسو ته کینی. دې ریاست ولا دا کار ورکړی دی. هغه د درو د کورسو مالکانو ته ناست او دکانونه ولا سیل کول چې دی له څوک درې او کرسۍ ورنکي. هغې یو ایس پي لاړه او دکانداران یې یرول چې دی له څوک کرسۍ ورنکي. یو ډي ایس پي راغی او هغه علاقې کې خلکو ته ووایي چې د دې خلاف تاسو جوماتونو کې اعلانونه وکئ. موږ د په پیسو خلک راوستل، جنډې ورکړې، کنځلې وکړې. هغه چې کم خلک په پیسو راوستي وو هغې آتشبازۍ وکړي زموږ درو ته زموږ چې څه سامان هلته وو هغې ته یې اور ورته که. خو بیا هم زموږ سوله ییزه 8 کسان چې په هغې کې زیاتره زموږ د جنوبي پښتونخوا ملګري دي هغه یې رانه ګرفتار کړل. کم غریب دیاړي مار چې موږ سره په سوزکو کې کمپین کوو هغه یې رانه ګرفتار کړل او هغه اوس هم په تاڼو کې دي. شرم پکار دی دي ته. زمونږ رونو چې کم نسل وژنه روانه ده که دې ته موږ د پای ټکي کېنښودل نو دا سلسله څه اوسنۍ نه ده. دا ریاست چې شروع شوی دی د 1948 نه د بابړې نه زموږ نسل وژنه شروع ده او لا دوام لري چې ارمان شهید، د کټه شهیدان، د آرمی پبلیک سکول شهیدان، عارف وزیر، د خړ کمر شهیدان، د وانا شهیدان، دا ټولې سلسلې کړې دي او کو دې ته مونږ د پای ټکي کېنښودل نو دا سلسله به همدقسې روانه وي. خو زمونږ بنیادي توګه د دې جلسې اصل مقصد چې دی هغه د ارمان شهید دپاره انصاف غوښتل دي، زمونږ نورو شهیدانو ته انصاف غوښتل دي. زمونږ چې کوم ګرفتار ملګري دي علي وزیر، حنیف پشتین، اویس ابدال، فهیم او نور چې کوم 10 کسان په کراچۍ کې گرفتار دي د هغې دپاره انصاف غوښتل دي. چې کوم کسان پرون په پېښور کې گرفتار شوي د هغې رهایي غوښتل دي. دا ټوله سلسله ده چې دا به مونږ روانه وو او که مونږ او تاسو داسې چوپ کینو نو یو په یو به وجني او سبا به هم څوک د پوښتنې نه وي. واپس راځم خپل قراردادونو ته. تاسو کو سره اتفاق لرئ نو تاسو به ما سره وایئ چې مونږ اتفاق لرو. ټولو نه لومبی چونکې دا جلسه د ارمان لوڼي دپاره ده نو د ارمان لوڼي قاتل عطاالرحمن ته سزا ورکړل شي. راونور چې د 440 پښتنو سره د نقیب محسوب قاتل دی د دې نه زیات دی بلکې په قتل کې ککړ دی هغه ته سزا ورکړل شي. د پی ټي ایم گرفتار ملګري مشران علي وزیر، حنیف پشتین، اویس ابدال او فهیم دې رها کړي شي او ورسره پرون 8 گرفتار ملګري هغې دې هم رها کړي شي او په کراچۍ کې چې کوم 10 ملګري دي هغه دې هم رها کړي شي. د پی ټي ایم د غړو او مشرانو نومونه دي د ای سی ایل نه لر کړي شي او د وطن کې دننه د دوی په تګ راتګ بندیزونه لر کړل شي. منځنۍ، جنوبي او شمالي پښتونخوا د پاکستان نور لوی ښارونو کې جبري ورک کړي شوي پښتانه عدالتونو ته مخامخ کړي او د منصفانه سماعت حق دې ورکړي شي. ملګري ملتونو د تنظیم په نگرانۍ کې دی یو بااختیاره او د رښتیاو کمیسن دپاره چې ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن ورته وایي په ریاست سیاسي او اخلاقي فشار راولي چې د پښتنو سره د ریاست د خوا عمومي او خصوصي د وار آن ټیرر شوي ظلمونو د حقیقت وشي، د هغې د تحقیقات وشي. د پښتنو ماورای عدالت قتل عام د بندولو او د جنگ ځپلو علاقو خصوصي توګه منځنۍ پښتونخوا یعنی پخوانۍ فاټا نه د لینډ ماینز لرې کړي شي. پښتنو تجارت، ځمکې، تعلیمي ادارې او د معدنیاتو لوټمار او د فوج بې ځایه قبضې دې ختم کړي شي. په منځنۍ او جنوبي او شمالي او د پاکستان ټول لوی ښارونو کې د پښتنو بلاک شناختي کارډونو مسله حل کړي شي. ایکشن ان نیډ ان سیول پاور آرډیننس 2019 دې ختم کړي شي.
په میډیا تعلیمي نصاب د SPR په ویډیوز او اشتهارونو کې د پښتنو نسلي پروفایلینګ او د پښتنو سره نسلي امتیاز سلوک دې بند کړی شي. جبري کډوالو یعنی IDPs د باعزته واپسي یقیني کړی شي. پښتونخوا وطن کې دې په چیک پوسټونو د پښتنو سره غیر انساني او غیر اخلاقي رویې بند کړی شي. دا نن چې کوم په چیک پوسټونو ګرفتاري وشوې او ګاډي بند کړی شو. پښتونخوا وطن کې د سیویلین سپریمیسي یعنی د ولس واک د سیویلین ادارو اختیار وسپارل شي او د قانون او حکمرانۍ د یقیني کړی شي. د ریاست لخوا په پښتونخوا وطن کې د ترهګرو یا د جنگجو ډلو ملاتړي ختم کړی شي. دا چې کوم خپل شنه سترګې بچي یې ساتلي دي. تمباکو له دې د فصل درجه ورکړل شي او اختیار د صوبې ته ورکړل شي. د قبایلي ضلعو واک د سیویلین ادارو ته وسپارل شي او د فوز رول د ختم کړی شي. د پښتنو قبایلي ځمکو باندې د فوز لخوا قبضې سلسلې بند کړی شي. د معدنیاتو د ترانسپورټ او په ټرکونو باندې د فوج کلنګ ختم کړی شي. په پښتونخوا وطن کې د نوې چاونې نورې راته نه جوړوي. NLC د پښتنو د ترانسپورټ کاروبار قبضه ختمه کړي. ملګرو دا ټول قراردادونه زموږ د جلسې که زمانه څه قراردادونو کې پاتې شوي مشران به تاسو ته وړاندې کړي، خو زموږ ملګري دې دا واوري چې زموږ دا مزاحمت زموږ دا احتجاج دا به تل وي. وایي په هر قدم په هر لار ما احتجاج کړی دی، په هر قدم په هر لار ما احتجاج کړی دی، ستا په هر ظلم په هر کار ما احتجاج کړی دی. څوک ملګري کوي که نه کوي زه یې حتما غواړم، څوک ملګري کوي که نه زه یې حتما غواړم. دا خپله خاوره خپل اختیار ما احتجاج کړی دی. او یو څو نارو جواب به راکوئ. ملي شهید د قام شهید